اوس یو حدیث چې ما وی هغې ته غوږ کېنه. حضور پاک فرمایي المرأة اذا صلت خمسها، سړو ته جنت ګټل ګران دي او ښځو ته ګوره ډېر اسان دي. د ښځو مجبورۍ زیاتې دي، سړو ته جنت ګران، ښځو ته اسان. حضور پاک فرمایي المرأة اذا صلت خمسها، چې پنځه منځونه خپل کوي، وصامت شهرها، او د رمضان روجې نیسي، واحسنت فرجها، د خپل اندام حفاظت کوي، د ګناه نه ځان ساتي، فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت، د جنت په کومه دروازه چې خوښه ور داخله وي شي. دا د ښځو آسان شی شو. مونځ د خپل کوي، روجې دې نیسي، او د خپل اندام حفاظت کوي، بې ستري او بې پرتګي دې نه کوي. دا جنت د دې ټیکه شوه. حضور پاک مبارک رښتیا وایي، قسم دې که دروغ دی، رښتیا وایي چې ښځې دا د شیطانانو جالونه دي. خفه کېږئ ما، دې زمانه کې په مارکیټونو کې ورشه وګورئ، سړي به ډېرې او که ښځې به ډېرې، ښځې به ډېرې. او په کوم لباس کې بار دا زنانه ګرځي؟ په نرو جامو کې ګرځي. نبی علیہ السلام فرمایي وی اخره زمانه کې به ښځې څنګه وي؟ جامې به اغوستي او بربنډې به وي، کاسیات عاریات، جامې به اغوستي او بربنډې به وي. صحابو ته خو د دې زمانې دا نری لباس د سیپون جوړې او د جارجټ لپټې نه ولیدلې. هغې به وایي دا به څنګه وي صاحب؟ جامې به اغوستي بربنډې به وي، او جامې به اغوستي او بربنډې به وي. او پلاره چې ځي مائلات ممیلات، دی بزان سړو ته مایل کوي، داسې تلل به کوي، او سړي بزان ته رامایل کوي. رؤوسهن کاسنمة البحر، او سرونه به داسې د مکیز نه لوړ او کاږه به وړي لکه عربو کې دا سره وخان دي بهتي لوړ قباني به داسې یو طرف ته مایلي چې په لاره ځي نو د کاږه به په لاره رواني، سټ به په لاره کوږ رواني چې سړي راته رامایل شي. رښتیا وایه حضور پاک مبارک چې څه خبره کړې ده هغه ده که نه ده؟ د جارجټ لپټه چې د کمې ښځې په سري، د ښځې وجود عورت دی، چې دا مونځ کوي که مخې ښکاري نو خیر دی، که لاسونو دا تلی ښکاري نو پروا نشته. او بعض علما وایي نه خیر دی که دا ګوتې یا د پاسه د لاس دا شا دا ښکاري نو هم خیر دی. بلکې بعض علما وایي چې نه ګوتې به ښکاري، دا د پاسه حساب هم نه ښکاري، تلی دې ښکاري. دا خیر دی که دا د پاسه حصه او تلی ښکاره شي پروا نشته. دارنګې د خپو تلی که ښکاري پروا نشته، او که د خپو د ګوتو د پاسه دا پنجه ښکاري، بعض علما وایي دا به هم پټئ، خو دا ګرانه ده که دا هم ښکاره شي پروا نشته. ګیټو نه لاندې حصه به پټئ، پنډی به پټي، سټ به پټي، ویښته به پټي، که دې کې دا ښکاره شو مونځ یې ورسره نه کېږي. اوس تاسو نه تپوس کوم دلته ناست یو، کمې ښځې چې د سیپون یا د جارجټ لپټه په سر کړي نو ویښتې ته بار ښکاري که نه ښکاري؟ مونځ به د کم ځای نه وشي. یا سټ ته بار ښکاري، سټ ټول اندام دې ښکاره شو، مرۍ ته بار ښکاره شوه، مونځ د کم ځای نه وشو. وګونه یې ښکاره شو، څونه اندامونه ښکاره دي. داسې جامې غوندې لباس پرتوب چې د هغې نه دننه پنډی ښکارېږي نو مونځ به د کم ځای نه وشي. او وروڼو ګوره یاد وساتئ، که یو ښځه وایي زه خو په کور کې دننه مونځ کوم، زما ویښته ښکارېږي نو ښکارېږي دی. نه، ښځه که داسې کوټه کې مونځ کوي چې دروازه ځان پسې بنده کړي، هېڅوک هم نه، بیا هم عورت پټول وله فرض دي. داسې کوټه کې چې هېڅوک نه، بیا به هم سر پټئ، بیا به هم سټ پټئ، بیا به هم مرۍ پټئ، بیا به هم لیچې پټئ، او بیا به هم پنډی پټئ. او که دغه پټه کوټه کې وجود ښکاره شو نو بیا مونځ ورسره نه کېږي. د دې ښځو مونځونه بیا کېږي؟ قطعا نه کېږي. نوک پالش چې ښځه پر نوکونو مږي، نوک پالش سره د کوم ځای نه اودس کېږي. او که ښځه په لوی اودس ماتي کې ده، په غسل کې ده، او نوک پالش په نوک پورې دی، لاندې اوبه نه ورځي، دا ګناهګاره ګرځي، دا پلیته ګرځي. نه اودس صحیح کېږي، لاندې نوک پوچ پاتې شو، د پاسه پې دغه پروت دی، د نوک پالش هغه رنګ پې د پاسه پروت دی. که غسل کوي لاندې اوږد پاتې شو، اودس ونه شو، غسل نه وته، که مونځ کوي څونه ګناهګاره به ګرځي. نوک پالش د ښځو لپاره ګناه. او راشه وګوره ښځې پورې کوي که نه پورې کوي؟ دا څومره ګناهونه دي د ښځو. نکلي دې پورې کې ښځه، نکلي ده چې په نوک ولګي، د نوک عیسا وګرځېده، د نوک جز وګرځېده، هغه د نوک نه بیا نه لرې کېږي. او نوک پالش چې په نوک پورې شو چې معمولي غوندې اوچ شي او زور ورکړي نو ته خوا جدا شي، هغه د نوک عیسا نه ګرځي. ښه ښځې نوکونه پرې کوي، که نه پرېږدي یې اوږده اوږده نوکان. زما یو ماشومه ده، اما ته وي نه بابا وی نوکان خو پریدی نه، مای بچی مون خو چې تلار کې انسان دی غیر اختیاري په نظر برابر شي، یا سوزکی موزکی کې داسې اوږده د نوکانې وي، وی دی د بیې ښه دي، د بیې نوکان راوړی په نوکونه ږدي. ښځو سرونه کټ کړل د سړو شان. نبي علیه السلام ورته لعن الله المترجلات، هغه ښځه چې په جامه کې او په شکل کې د سړو په شان تشبیه کوي، وی په دې د خدای لعنتي. او هغه سړي چې هغې د ښځو په شان جامه اچوي او د ښځو په شان شکل جوړوي، حضور پاک فرمایي په دې د الله لعنتي.
دا د ښځو مفسدي دي او فسادات دي. بې ستري پکې شوه، بې حیایي پکې شوه، په لوپټګو په چادرګو کې ګرځي، په دکاندارانو سره په دکانونو کې ګپې شپې لګوي. اوس خو لا موبایل یې پکې بیلې راووتې او په موبایلو کې خو تصویر والا موبایل یې راووتې. اورېدلي مې دي هلکان او جنکیان د موبایل په ذریعه بل ته تصویرونه هم لېږي. د خدای قهر او غضب به په دې وطن نه راځي. موږ وایو خدایه معاف هم کې، نو په تشه دعا خو نه معاف کېږي چې کومه ګناه کې به هم پرېږدې که نه. ښځې هم د بې حیایۍ نه منې نه کړې، د بې سترۍ نه منې نه کړې، هلکانو سره د خبرو نه منې نه کړې، او سوال کوي چې خدای په موږ رحم وکړي، ګناه معاف کړي. د ګناه خو پرېږده نو بیا توبه وباسه. رونو اوس د دې ښځو دا بې ستري او بې حیایي او د دې ښځو دا مونځ نه صحیح کېدل، دې له د مدرسې ضرورت شته او که نشته؟ تاسو راته ووایئ کوم ځای به زده کوي؟ دې له پکار دي چې دیني مدرسه کې دا ماشومان جنکۍ داخله کې علم پې وکړي، قرآن پې زده کړي، احادیث پې زده کړي، دینی مسائل فقه پې ووایئ چې ښځو ته پته ولګي چې په کوم لباس کې به زه مونځ کوم، بار بس په کوم لباس کې وځم. ښځو سړو سره مې خبرې جایز دي او که جایز نه دي؟ د پردې څه حکم دی؟ د ماشوم د لویولو څه حکم دی؟ او د ماشوم د تربیت څه حکم دی؟ د خاوند څه حقوق دي؟ د سخر څه حق دی؟ د خواښې څه حق دی؟ د لیورونو او د اندرویانو څه حق دی؟ د ګاونډي څه حق دی؟ ډوډۍ به حلاله حرامه پسې پیژنم؟ دا خو هله کېږي چې دې مدرسه کې داخله وي. اوس تاسو نه تپوس کوم د دې خبرو نه پس د ښځو د مدرسو ضرورت شته او که نشته؟ سړو چې څنګه د نبي علیه السلام نه علم زده کړی دی، حضرت ابو هريره رضی الله عنه، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، حضرت انس بن مالک رضی الله عنه، حضرت مغیره بن شعبه رضی الله عنه، دا صحابه کرام دې د حضور پاک نه دین زده کړه، حدیث او قرآن او امت ورسو. دغه رنګې ښځو زده کړي. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها، ابو هريره صاحب د 3000 او د 500 او د 4 او 1 احادیث حافظ دی. د نبی علیہ السلام تقریبا 5,000 احادیث هغه یاد کړي دي، امت ته رسول دي. او عائشه بیبي د څونه احادیث حافظه ده، 2210 احادیث نیم په نیم ور سره چلیدل. 2210 احادیث حضرت عائشه صدیقه امت ته رسول دي. ممکن نه چې ډېر به ورته یادو، خو چې کوم امت ته رسیدلي هغه 2210 احادیث دي د حضور پاک نه. او عمر یې څونه سړی حیران شو. عائشه بیبي نبی علیہ السلام چې کله وفات کېدل 13 کاله وه، نو علم چې څنګه سړو زده کړی دی دغه رنګې ښځو زده کړی دی، عایشې بیبي هم زده کړی دی. یو ځل چا ورته ووایي زمونږ په دې وطن کې هم دا رواج دی چې خلک د اخترونو په منځ کې ودونه نه کوي. داسې ده که نشته؟ هلکه وایي اخترونو منځ کې واده مه کوئ، دا سپېره دی. دا د جاهلیت د زمانې خبره ده. هغه زمانه کې به په شوال کې چا واده نه کوو. وی ولې؟ وی دا سپېره دی. عایشه بیبي وایي وی دا د جاهلیت رواج ختم کړي. وی ګوره وی زما واده نکاح په شوال کې شوی ده، وی واده مې په شوال کې شوی دی، د لوی اختر په میاشت کې د 2 اخترونو میاشت کې مې نکاح شوی ده، واده هم شوی دی. نو وی زما نه بختوره ښځه بله کم ده. وی حضور پاک زما په کوټه کې دفن دی، د هغې په کوټه کې حضور پاک دفن دی. او وی حضور پاک زما په غیږ کې تسا ختلې ده، ډډه د عایشې بیبي سینې ته والې وه. وی سر مبارک زما سینې او زما زنې سره لګېدلی و چې د حضور پاک مبارک نه سا ووتله. او وی دغه وخت سره حضور پاک مبارک بیمار و. نو زما رور راغی عبدالرحمن، هغه سره مسواک و. نو نبی علیہ السلام ډېر په شوق هغه مسواک ته وکتل. وی ما ورته وی چې صاحب مسواک ته م زړه کېږي مګې؟ وی سر مبارک یې وړقو. وی مسواک مې راواغېسته. وی مې چې صاحب وی چې غاښونو کې ومږه مسواک کلک و. وی مې چې صاحب درله نرم کم نو سر مبارک یې وړقو. نو ما راواغېسته او په خپله خوله کې مې په غاښونو باندې پوره نرم کو. نو بیا مې حضور پاک مبارک له ورکو. نو هغې هغه مسواک ومږه، هغه مسواک یې لاس کې و چې روح مبارک یې لاړ. وی زما نه بختوره ښځه شته چې اخر وخت کې زما د حضور پاک مبارک لارې خدای یو ځای کړي. شیخة الحدیث دا حدیث لوی استاذه او د قرآن لوی استاذه او د لوی صحابه کرام استاذه عائشه بیبي دا په خپله فرمایي. یو ځل بیبیانې د حضور پاک مبارک وګڼئ نو چې خلکو ته پته وه چې د نبي علیه السلام د عایشې بیبي سره زیاته مینه ده، د اختیار نه بعد حضور پاک ټولو سره یو شان محبت ساته، او عایشې سره غیر اختیاري مینه طبعي د بعض انسان زیات دی. بیبیانو ورته عایشې نبی علیہ السلام ته ووی چې تا له خلک ډالۍ او تحفه راوړي، هله راوړي چې تا عایشې بیبي کرئ. نو دې خلکو ته اعلان وکړه چې زه کمې بیبي سره یم ماله تحفه رالېږئ، یوازې عایشې بیبي سره چې یم یوازې هلته مه رالېږئ. غږ یې ونه
بیا دوی فاطمی رضی اللہ عنہ تا ہوئے ویتا حضور پاک مبارک تا ہوا آیا چی خلق تا اعلانو کی ذکر چی عائشی بی بی پا کوٹا کی نو خلق ڈالے روڑی او چی نور بی بیانو سری خلق نرا لے گی اعلان دیو کی طول بی بیانو سر چی زیم را لے گے چی فاطمی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تا علوے نو حضور پاک ورطوی بچے لا توزینی فی عائشہ دا عائشی پا حق ما بخپکوا قسم دے ویچی نور بی بیانو سر چتا ناستیم وحی نرازی او عائشی بی بی سر چی پاغ صادر کی یوازم لاستیم بیاب جبریل لازی وحی روڑی دا داغی فضیلت او سونو خیاروا یوزل فاطمہ رضی اللہ عنہ و سر ناستوا اخو دا حضور پاک لور دا شاوی تقوی که فاطمہ غورا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمی رضی اللہ عنہ وی زغورا عائشہ بی بیوتوی ولی وی ززکا غورا چیز دا پیغمبر علیہ السلام دا وجود ٹکڑے میں حضور پاک فرمائی فاطمہ تو بزغت منی فاطمہ دا ما دا وخی و ٹوٹا دا فمن اغضبها فقد اغضبنی چاچے اگا غسکلا نزی غسکلم نویزا دا حضور پاک دا وخی ٹوٹے ما نزک ورا شم کا نشم گورا دیو خیار توکتا ہو گورا دعوت سوئی وی بے شک دا منم چیتا دا حضور پاک دا وخی ٹوٹے بالکل منم فدی وجہ تدیر خوخے او ابنتم گرانے او دا اللام خوخے او دا حضور پاکم خوخوے خو پا جنت کے بتا دا علی سے ابلاس نیولی اغسر بروانے او ما با دا حضور پاک بوتا نیولی اغسر بروانے دے سونو خیار توب دے دیو نوی جستان زغورم وی جنت کی لکا خضی با پا جنت کے لخپلو خاوندانو سرائی دا تاسو سره چې کمی خدي دی په کورونو کې خدای دې موږ او تاسو جنت ته سره د خپل بیبيانو بوتلو کې نو تاسو دا بیبيان د دنیا دا به د جنت د خدو سرداران وي څونه خوري چې بنده سره دا غټول مشرب ستاره دنیا دا خدو ما یو ځل ترجمه کې دا خبره کوله نه دا خدي په جنت کې در سره یو سړی راته دې بلاګاو نو موږ جنت کې نخلاصي ما دا بالته بلاګانی ني دا بالته خشتای خپل وي او ستا بیبي وي په جنت کې نسول اخکل جواب ورکی وی بے شک زمانم ستا فضیلت دا حضور پاک مبارک لورے داغا دا وقت ٹوٹے خو پا جنت کے ولخپل خاون علی سید سرے داغا گوتا بمینی ولی او دو پا جنت کے رسول اللہ مبارک سرے داغا گوتا بمینی ولی بیدیان دیر اختیارے امہات المؤمنین ورطوئی دا مسلمانانو مین دے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم دا پیغمبر بی بی دا مسلمان مور درونو نو دین چې څنګه د صحابه کرامو سرونه خور شوی دی دغه رنګ دین د بیبیانو نام خور دی عائشه بیبي وګوره حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها وګوره حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها وګوره دا رنګ نور ډیری بیبیان دي ام سلیم رضی الله تعالی عنها دین خدمت کړی دی او د حضور پاک مبارک نه حدیث د کړی دی او قران زده کړی دی او د قران او د حدیث په حاصله کړی دا او بیا د امت رسول الله یو ځل خدو حضور پاک مبارک ته شکایت وکړو ویسه به دین د نټولو خاص سلوز دکو مونږ یو ورځ مقرر کا چې پاغه ورځ مونږ در ترازو او مونږ تم دین خې حضور پاک مبارک ته یو خاص ځای مقرر کړ الته بوله نبی علیہ السلام راته او شریعت به وتخو قران او حدیث به وتخو رو اوس د خذو علم زده کول یا د خذو دین زده کول دا غي لپاره ګوري وسو شرطونه دي ابن عابدین شادی رحمت اللہ علیہ پشامی کی لکلی دا سلو پشان ندی دا شرطون پکشتا خدا کا پکور کے علم زدکی دیرخ خبر دا کیسٹ پا ذریعہ یا دا لوڈ سپیکر پا ذریعہ یا دا ریڈیو پا ذریعہ ترجموری یا دا حدیث و درس دیرخ خو خدا کا بار توزی استاز دا او یا شاگرد دا اغیل یو سو شرطون دی یو شرط پکی دا دی کدا با پردہ کی وزی پردہ کی بزیدہ یو شرط بے پردے بنزی دویم شرط پاکی سدے که سفر نزدیو لکر دروازے نا دروازے تزی اکثر دا زنانا پر اخبال محلہ کے دیو کسی نبلی کسی تزی نو خیر دے که یوازی زی یرا چه فتننی او که مزل زیادو نو زی رحم محرم اغا انسان با سرزی چه اغا سر مستقل نکاح ہمیشہ نکیگی رور با سرزی لار با سرزی زوی با سرزی یا اخبال خاون با سرزی دا ماماز دوی سرا دا ترور دوی سرا دا ترز دوی سرا لیور سرا بنزی دا گناہ دا دریم سدی دریم شرط دا چه کمزے کے دینس دا کئی التبا سرین اختلاط مع الرجال کوئی ایجوکیشن چه وطوئی دا بنی زان لخذ بی سری بنی او سلورم دا فتنین با امنی
کچرته پلار او ته چا قتل یا فتنه ته جوړې دا بیا بموزي چې دا سلور شرطونه نو خدای د علم زده کولو لپاره او د علم د خودنې لپاره د کور نه بار موتیش زمانه داسې درونو چې د خزو فتنې ډېرې زیاتې دي نو د دین نه خبرول پکار دي زمانه داسې ده چې د خزو مفاسد زیات دي بربنټوب زیات شو بيدینی زیات شو او خزو خود سلو جالونه دي د شیطانانو سړی په ښکار کوي نو پکار دي چې مونږ خو ته علم وخایو دین ورته وخایو ها دغه مدرسې د دین د حفاظت ځای نه دي قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون قرآن مونږ نازل کو حفاظت په مونږ کو حفاظت په سلوم کېږي او په خزم کېږي تابعینو کې سلوته وګوره خذوته وګوره تبع تابعین کې سلوته وګوره خذوته وګوره د دین یو لوی څه د خذ سره تعلق لري ابا خزز دکی او خذو تبخی دارنگی حضور پاک فرمائی نظر الله امرأن سمع مقالتی فحفظها ووعاها وعداها کما سمعها نو پدی نسونو که صلو ذکر کی خذ تابیوی کم سڑے و کم خذا کہ دا حضور پاک یو حدیث ووری او یادی کے عمل پیو کی نبی علیہ السلام فرمائی رب العالمین دی ولد خوشالے جونور کی دعا وتکی نو دا جنکو دا الکان و علم تعلیم زدکول چې څنګه ضروری دي دا رنګ د خزم دي دا تاسو خوش قسمت ہے چې تاسو په دې محله کې په دې کلی کې د الکانو د تعلیم او تعلم سلسله شروع جنکو مولانا محمد شفیق صاحب راته قصه وکړه ډېر جنکه مخکې فارغ شو ډېر جنکه هغه قران هم زده او علم هم زده او په ناظره باندې پوه شو دا خو تاسو لپاره خوش قسمتي ده چې په خپل محله کې داسې زنانه شته او داسې عالمان شته چې تاسو زنانه ته علم او دین زده کی یعنی ډېر کلی او علاقې داسې وي چې هلته دا مدرسې خلک ولسونه سفرونه کوي وسونه ورلګرد کوشش وکړو خپل بچي چې کوم نارینه هلکان دي هم د دین نه خبر کوي ګوره کم بچي چې ستا دیندار شو دنیا کې به هم ستا پخه راځي او آخرت کې به هم پخه راځي او چې کم بچی ستا بیدینه شو دنیا کې دې پخه نه راځي او په آخرت کې دې پخه نه راځي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو سړی راغی شکایت یې وکړ وی صاحب زوی وعلمه وی زوی د څه شو ورشه مال یې راوله زوی یې وله راوسته چې یې راوه زوی سره یې غټ کوتک دی لکه د کټ د بازو عمره د دې سړي دا سر خوږ وینه ترې بېده زوی سره یې غټ کوتک دی خپې هم د خاورو څخه د خیرو ډکې دي خپې بلې خپې شلېدلې جامې او مخ او لاسونه هم د خاورو ډک هلکه ته مونځ نه کې او دس نه کې وی صاحب زه خو نه مونځ پېژنم او نه اودس پېژنم دا پلار دی او جي دا دې ولې والې دی وی صاحب زه خو په دې نه پوهېږم وی دا چې زه لوی شوم دې پلار دا کوتک هم راکړه او خره هم راکړل وی زه بوزه او د خره سره وه په ځنګل کې نو دا خره به وزم کله شپې راځم او کله په دویمه درېیمه شپه راځم دا خره سره هم نه راته پلار مونځ خوړلی دی نه اودس خوړلی دی دغه ځم او راځم ډوډۍ خورم او خره به وزم او خره سره وی دا پلار دی ولې ووه وی صاحب دا خره چې زما کله په جګړه شي دا بیا نه خلاصېږي نو دې پلار راته چل خوړلی دی وی چې داسې چل کوه چې نه خلاصېږي دا کوتک اوچتوه دا میان دی وله رابروه نو دا خره به ولګي نو یو به یو خوا تښتي بلبل نو زما دا خره چې کله په جګړه شي نو زه په میانځ کې کوتک راوبروم وی نوم دې څه دی وی جعل جعل ګونګټ ته وی ګونګټ ته هلکه دا نوم دې چې اخې دی وی دا مې د باباجي قول ظالمه تا دې زوی له جعل ګونګټ نوم ایښود چې د پیغمبر د صحابي نوم دې یاد نو چې دا نوم دې وله کېښود خو یې دغسې خرو وم یو خو تښتي بلبل وی نن چې کور ته رالم بېبې او بابا مې په جګړه یو بل یې د ګرېوان نه نیولو مور مې دې د ګیرې نه نیولې وه د مې مور د ګرېوان نه نیولې وه نو چغې مې ووهلې چې مه کوئ جګړه مه کوئ خوند یې نه کو هغه خرو والا چل مې ورسره وکړو کوتک مې اوچت کړې میان له مې راوبرو د بدقسمتۍ نه مې د پلار کپر راولګېد هغه عمر فاروق رضی الله عنه پلار ته ورته وایي وی دا نقصان ستا دی تا دې راوستلي جومات ته مسجد نبوي ته ده ته دې دا ویلي چې پلار څه ته وایي مور څه ته وایي د پلار څه حق دی د مور څه حق دی دغه ټول عمر په خره سره مونږ او دس دې ورته نه دی ښولی نو څه غلطي ګورې زمونږ هم ده مونږ له پکار چې خپلو بچو ته دین وښایو قرآن ورته وښایو احادیث ورته وښایو د حضور پاک واقعات ورته ذکر کړو د صحابو اخلاق او د هغې په واقعاتو یې خبر کړو دارنګې زنانه مونږ په دې خبر دا انتهایی ضروري دی دا به خبره کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته تا نه به خدای د دې بچو نارینه او زنانو د دواړو تپوس کوي دین دې ورته خولی دی که نه مونځ دې ورته خولی دی که نه پودس دې پرې کړي وو که نه لور دې پرده خولی وه که نه د بې پردګۍ نه دې بچ کړی وه که نه که دا دې کړي ښه که دې کړي عذاب ته ټینګېږه
دا شکر دی الحمدلله. خدای پاک د ستاسو د مدرسه کې چې دا جماعت کې چې دا کوم مدرسې د هلکانو د جینکو دي دا د خدای پاک دواړه کامیابي کړي. او چې څوک د دې خدمت کې مولانا محمد شفیق صاحب او د ده ملګري قاري صاحب او دغه رنګې زنانه چې کوم استادان دي کوم نګرانان دي هغوی د الله تعالی د دنیا او د آخر خیرونه برکتونه ورکړي او ستاسو دا محله او دا کلی دا د خدای پاک په دین باندې آباد کړي.